پر ما بتیرا سپر تاسو د خدای نراولی د خار په شمر د ګل په شزواني ختموي د خار په شمر د ګل په شزواني ختموي پر ما بتیرا سپر تاسو دوستانو السلام علیکم په پکتیکا ولایت کې خبریال خیریه بنسټ او البشرا د یتیم پالنې خیریه ټولنه دواړه لګیا دي هڅه کوي چې د دې ولایت هغه بېوزلې طبقې ته ځان ورسوي په ځانګړي ډول یتیمان ډېر د دوی تمرکز په دې باندې ده چې په یتیمانو په سر لاس تیر کړي د دوی لاسنیوی وکړي او خپل کومکونه ورته ورسوي زموږ د کومکونو هغه طریقه تاسو ته معلومه ده چې تر ډیره بریده پورې له هیواده د باندې یا په هیواد کې دنني د مالدارو او مسافرو ورونو په مټ ده موږ د هغوی په همکارۍ چلیږو د هر اختر لپاره البشرا ټولنه د یتیمانو لپاره پروګرام لري د بېوزلو لپاره پروګرام لري او خبریال خیریه بنسټ خپل پروګرام مخ ته وړي دا ځل له دوبۍ العین یو ورور موږ ته د 1,00,000 افغانیو یا معادل 2,00,000 کلدارې کېدې دا راولېږلې چې تاسې به یتیمانو ته د دوی لپاره چې هر څه مناسب و دا ورته پې واخلئ بیا مو له البشرا سره دغه پروګرام یو ځای کو البشرا دوی ته د اختر لپاره جامې بوټان خولۍ او دا څه اخیستي دي او خبریال خیریه بنسټ سلو یتیمو کورنیو ته چې په هغو کې یتیمان وو د 1,00,000 یا 500,000 افغانیو په اندازه هرې کورنۍ ته د اختر لپاره د میوې او د دې څه چې د اختر په ورځ یې دسترخوان پرې رنګیني دا پروګرام ورته نیولی و دا څه مو دغو کورنیو یتیمانو ته وسپارل هڅه به مو دا وي چې د یتیمانو دسترخوان هم د ټولنې د نورو مړو خلکو د دسترخوان په څیر رنګین واوسي یعنی نسبی هڅه به کوو که څه هم هغې ته رسېدګي سخته ده خو دا چې یتیمان په موږ ټولو باندې حق لري د مسافرو ورونو د کور ودانې په ځانګړي ډول د حاجي صاحب د کور ودانې او له البشرا ټولنې سره چې د دې جامو او نورو توکو په اخیستلو کې چا همکاري کړې ده دوی ډېر کور ودانې خیر دې وسي ډېره مننه بیا به هم ستاسو لاسنیوي او مرستې ته اړتیا لرو رالېږئ به یې تر څو موږ تر دغسې وړو او کوچنیو یتیمانو چې بل لوری هېڅ نه لري پرته له خدایه ځان ورسوي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ختموي وخت زما په غریبۍ پورې خندا ونه کړې وخت زما په غریبۍ پورې خندا ونه کړې د داسې زول د چې په سترګو کې ازغي ختموي د غریبۍ شمر د ګل په شزواني ختموي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مبارک سلام خدای تعالی رضا نصیب کړي خدای تعالی رضا نصیب کړي خدای تعالی راځي خدای تعالی راځي خدای دې مسلمانانو سره کومک کوي د خدای تم کومک مرسته وسره وکړي خدای شهادت کومک کم کوي کم نزبوي کوي خدای تم مرسته کومک وسره وکړي د ایمان سره شاو کومک کوي خدای تم مرسته کومک وسره وکړي خدای نور ته ایمان مر والله خدای پاک په وطن کې امن راولي خدای ته امن راولي خدای ته امن راولي خدای مسلمانانو کارونه جوړ کړي ختموي زا چې سنا لرم د چا په کار به څنګه راشم زا چې سنا لرم د چا په کار به څنګه راشم بخت راویښ سبي اشنا ژوند مسیالې ختموي دوستانو دغه ماشومان چې داسې د یو موټر سایکل سپاره ووینئ دغه ځوان را بار کړي دي ده ته یتیمان ورپاته دي او دا یې تقریبا څو کسیزه کورنۍ ده 11 کسیزه کورنۍ ته نه ده ته ورپاته ده د ورور یتیمان ورپاته دي او د ورور یتیمانو پالنه غواړي کار غواړي دلته چې نن سبا یو سړی د خپل فامیل په مټ خواري کې تر وده نشي وتی نو چې یتیمان ورپاته سي ډېره سخته دي وروره څو یتیمان د ورور ورپاته دي
اوس یې 15 دانې 15 یتیمان دي د 15 یتیمانو پالنه به درته سخته وي خامخا به سخت دی خو چې خپل هم سي او بل هم سي او مور او پلار هم سي بیا پلار هم سپین ږیری سي بیا یو د ګټې خوښ یاستئ هغه چا چې دا کومکونه یې کړي څه ورته وایاستئ الله تعالی دې هغو ته نوره ډېره ورکړي چې مطلب د یو له بل سره نور کومک هم ورسره وشي او خدای دې دغه یتیمان هم نه سپیروي نه سپیروي د دوی د خدای بنیادي خدای مشکل حل کړي که نه او هغه څوک چې صدقه او خیرات کوي د دوی خو د حتمي خدای کور ودان کړي خدای دې د حلالو نور هم ډېره ورکړي داسې یتیمان په نور هم پاته وي چې نن د دوی د اختر جامو دې شي سره لاس نه سره رسېدلی وچه ډوډۍ به ناست وچه نو هغه خلک چې تر اوسه پورې یتیمانو سره کومک نه ده کړی دوی ته څه وایاستئ چې څه وکړي دا وایو چې مطلب دې دغو ته مو وګوري چې مطلب دا خپل وطن کې داسې کومک ورسره وشي او ورسره وشي زیارتانو ته وایم دا ټول ورته وایم چې په دې وطن کې بزرګونو یتیمان دي چې د روزي پیدا کولو هیڅ لاره نه لري دومره دا ځوان خو نن دا وسیله لري چې په دې موټر سایکل خپل 15 واړه یتیمان وریرونه رابار کړي دي او تر خیریه بنسټ یې راورسول تر څو پورې هغه څه چې ناچیزه څه دي ورته ترلاسه یې کړو داسې یتیمان به وي چې تکې تنها مور به ورپاته وي هیڅ بل لوری به نه لري نو ستاسو هغه ترحم چې مخکې مو کړی ده بیا یې پراخ کړئ بیا همکاري وکړئ تر څو پورې دغه ډول یتیمانو ته ځان ورسوو کور مو ودان ځواني ختموي د غریبۍ شمال د ګل په شان ځواني ختموي پر ما به تېره سي پر تاسو د خدای نه راولي د غریبۍ شمال د ګل په شان ځواني ختموي د غریبۍ شمال د ګل په شان ځواني ختموي